د مزار شریف ښاروالۍ د 1403 کال په 4مه روبه کې د خپلې ادارې د فعالیتونو او عوایدو د راپور ورکولو په تړاو د یو شمېر مسؤلینو او هیوادوالو په شتون کې غونډه ترسره کړه. د دې غونډې پر مهال د مزار شریف ښاروال وویل چې د دوی اداره د خلکو رښتینې خدمت ته هوډ لري او له خلکو څخه یې هم وغوښتل څو له دغې ادارې سره پوره همکاري وکړي. ما مصمم هستیم، متحد هستیم، وعده بر شما میتیم که 1 روپیه شما به جای مصرف نمیشه. خدای نخواسته اگر در دل شما کدام گپا باشه، کدام شک باشه، شبهه باشه، انشالله ما حاضر هستیم که دو سوالای شما جوابات بگویم. ورته مهال د بلخ ولایت مقام استازي د ښاروالۍ له فعالیتونو څخه د ستاینې ترڅنګ حساب ورکونه د مسلمانانو دیني وجیبه وبلله او ټینګار وکړ چې دغه ډول حساب ورکونه د ملت او دولت ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. به نمایندگی مقام ولایت بلخ از شما مردم ولایت بلخ احتراما خواهش میکنم در پالوی شاروالیتان باشین، شاروالیتان را کمک کنین از هر طریقی میتونین. پیشتر شاروال صاحب گفت پرداخت‌های مالی یکی از وجایب است که دولت‌ها پیروز بشه و ساخت‌وساز در شهرها از عواید مردم از مالیات و چیزایی که شاروال صاحب یاد کردن به نسبه. په دغه غونډه کې د ورکړل شوي راپور پر بنسټ د مزار شریف ښاروالۍ د تیر کال په 4مه روبه کې 256 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او دغه راز 43 پراختیایي پروژې پلي کړي چې له دې ډلې 20 پروژې پای ته رسیدلې دي. ما 43 پروژه داشتیم که از این 43 پروژه 20% پروژه کارش مکمل به اتمام رسیده و 26 پروژه انشالله کارشان آغاز شده و ما کوشش میکنیم که به سرعت در 2 شیفت شب و روز کارشان ادامه داشته باشم. مجموعاً عواید جمع‌آوری شده 756 میلیون و 28 هزار و 727 افغانی میگردید را در جریان 4 روب جمع‌آوری بکنم. یعنی در حقیقت شاروالی مزار شریف دانست از مجموع عواید پیش بینی شده خود 65.4% عواید خود جمع‌آوری بکنم. ورته مهال د مزار شریف اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د ښاروالۍ فعالیتونه ستایي او د دغو فعالیتونو په پراختیا ټینګار کوي. خیلی مردم نیاز مردم رفع شده، لاج و گپا گم شده، سرکا سترا شده، خیلی منظم است، با کیفیت است کلی کارشان. مردم ما هم باید همون قدری که حکومت کوشش میکنه باید مردم زیافتر کوشش کنه که شهرشون پاک و سترا و نظیف تنظیف شود. د مزار شریف ښاروالۍ په 1403 کال کې د حساب ورکونې غونډه په داسې حال کې ترسره کوي چې یاده اداره به د روان کال تر پایه 26 پراختیایي پروژې د دغه ښار په کچه پلي کړي.